السلام علیکم د ام پښتو درنو لیدونکو په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ وئ. دا د یوټیوب ویډیو ته مه هرکلی کوم په دې هیله چې دا طریقه چې څنګه کولی شو خپله ویزا اکټیو چې کو چې یا زما ویزا اکټیو ده او که اکټیو نه ده یعنې فعاله ده او که غیر فعاله او همدارنګه که چیرې ستاسې ویزا فعاله وي د هغې وروسته تاسې متحده عرب اماراتو ته د سفر کولو لپاره ګرین سیګنل لرئ او که نه او که ستاسې ویزا کې تر اوسه هم ریډ سیګنل دی. ډېر ایزي سټیپونه دي، هیچا ته هم اړتیا نشته چې په دې برخه کې تاسې ونه مرسته وغواړئ. نو راځئ چې د موبایل سکرین ته لاړ شو. په دې سکرین کې به تاسې سټیپ بای سټیپ لومړی اکټیو پروسه وګورئ او له هغې وروسته به تاسې د ګرین او ریډ سیګنل پروسه وګورئ. که چیرې تاسې زما یوټیوب چینل ته نوي واست په مهربانۍ سبسکرایب کړئ او د تمز بټن هم کلیک کړئ. راځئ چې د موبایل سکرین ته لاړ شو او دا طریقه سټیپ بای سټیپ زده کوو. نو دوستانو ستاسو د صحت او روغتیا په هیله یو ځل بیا دا دی د موبایل له لارې څنګه کولی شو چې مخکې له دې نه چې متحده عرب اماراتو ته سفر وکړو د هرې لارې چې وي دا دوه سټیپونه لکه وړاندې مو چې خبرو کې ویل دا دوه سټیپونه باید تاسې واخلئ. یعنې تاسې لومړی خپله ویزا چک کړئ چې دا اکټیو ده او که نه ده اکټیو، او دویمه دا چې تاسې دغه وکړئ خپله ویزا وګورئ چې آیا د سفر کولو ده او که نه. نو موږ لومړی دا ګورو چې څنګه کولی شو ویزا وګورو اکټیو ده او که غیر اکټیو. لاندې په ډسکرپشن کې د دې دواړو لینکونه شته. لومړی زه د دغه لینک ته ځم. دا لینک چې دی د ویزې دی چې آیا د سفر کولو ده او که نه، او دا دویم لینک چې دی دا بیا د دغه دی د ویزې د اکټیو. نو لومړی راځم خپله ویزا ګورم چې اکټیو ده او که نه. دا مې د بل ملګري ده چې په افغانستان کې دی، خو دلته یې اوس موږ ګورو. نو دلته راځو فایلونه دي یو ای یونیټیفاید نمبر، فایل نو او ایډنټیفیکیشن نمبر. نو دلته موږ ایډنټیفیکیشن نمبر یا د هویه نمبر اچو. صحیح ده. نو راځو دلته د هویه نمبر داخلوو. صحیح شو. څلور اتیا د ورپسې نور او بیا ورپسې نور او همدارنګه بیا ورپسې نور دیارلس شل. نو دا د هوایي نمبر شو. او دلته نشنالیټي، د نشنالیټي چې دا د افغانستان 209 ده، دلته به 209 واچوئ چې دلته د افغانستان پاسپورټ راشي، جمهوریه اسلامی افغانستان یا د افغانستان اسلامی جمهوریت. دلته ډیټ اف برث، نو ډیټ اف برث به واچوئ یا د زیږېدو نیټه. نو د دې کس د زیږېدو نیټه چې ده 1990 ښه. دا بیا داسې چون دا د ډیټ اف برث دغه چې د اپشن چې دی لږ پیچلی دی، نو داسې تاسې سلیکټ کړئ او بیا پکې د منځ کې چې کوم دغه مو واچول همداسې لومړی دغسې نمبر واچوئ. صحیح ده. بیا 09 او دلته بیا 1990. نو دا دغه شو د ډیټ اف برث شو او دلته به دا داسې کلیک کړئ او له هغې وروسته به سرچ ته راشئ. نو دا چې ده دا ویزا څنګه ده، فایل سټیټس اکټیو دی، ایکسپایر کېږي په دې باندې او فایر ریلیز ډیټ چې دی دا دی. نو دا ویزا څنګه ده، اکټیو ده. نو دا کس اوس کولی شي چې مثلا دغه ته راشي متحده عرب اماراتو ته. خو مخکې له دې نه چې دا متحده عرب اماراتو ته راشي د سفر کولو په موخه باندې باید دویم چیک هم وکړي چې آیا د ده ویزا د سفر کولو ده او که نه. اکټیو ده، خو آیا د اجازه لري چې متحده عرب امارات ته راشي؟ دی څه شي ته اړتیا لري؟ دی به ګرین سیګنل ته اړتیا لري.
اوس ځو دویمې صفحې ته. چون دغه مې لینکونه مې لاندې په یوټیوب کې د دې ویډیو لاندې اچولي دي، تاسو کولی شئ لنډ پې کلیک وکړئ او دې ځای ته مو بوځي. نو دلته بیا امیریټس آی ډي نمبر لګیږي. صحیح ده، امیریټس آی ډي نمبر به واچو 204 اتیا. نولس سوه نوي او همدارنګه چې نور کوم نمبر دی د آی ډي هغه به داخل کړئ. دیارلس او 20. نو بیا به لاندې د پاسپورټ دغه واچوئ. صحیح ده، د پاسپورټ نمبر. دا د پاسپورټ نمبر دی، ما وړاندې یو ځل چې کړی، خو تاسو به د خپل پاسپورټ نمبر دلته واچوئ. او دلته پاسپورټ ټایپ چې دی دا هغه عادي دی، اورډینري پاسپورټ. دلته به اورډینري پاسپورټ یا عادي پاسپورټ به جواز 0 عادي. او دلته بیا کوډ دی 209 د افغانستان نشنالیټي ده، جمهوریه اسلامی افغانستان. نو اوس به راشئ لاندې دا انالیست دا به کلیک کړئ او دا چې کله مارک شو دلته به یو ځل ټول معلومات وګورئ چې آیا صحیح داخل شوي دي او که نه. کله چې صحیح وي له هغې وروسته وریفیکیشن ته راشه. You meet the requirements for entering the country and you can proceed with completing your travel. نو دا چې دی ګرین نشان یې ورکړو، نو د دې ویزې درلودونکی متحده عرب اماراتو ته هیڅ کوم مشکل نه لري. او کله کله که دلته د ګرین په ځای ریډ راغی نو هغه د بیا د سفر کولو ډډه وکړي، هغه نشي راتللی، هغه به انتظار کوي. صحیح ده، او یا به اپروول اخلي. نو دا و دغه یو اسانه پروسه ده چې تاسې پکې دواړه کتلی شئ. ډیره ایزي او ډیره اسانه ده. نو په دې هیله چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ډیره مننه چې د دې دمره سره پاتې شوئ. د داسې نورو معلوماتو او ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.